بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د وینډوز 11 پروګرام تقریبا درس وویستم ده کنه. تیره ورځ موږ کنټرول کې بعض اپشنونه باندې غدل. نن راځو فقط هغه دوه درسونه چې ول موږ فاته و. یو موږ ګوره دلته دغه بلاک ډرایور کوم درس ویل دغه کولته موږ کوډ اچولای خو اوس غواړي چې مثال دا خلاص کې یو له دوه طریقو را خلاصول. کلیک وکړه ورسته دلته کې چیرته تاسو پاسورد ځای نو هغه پاسورد به ورته ولیکئ. خو زه راځم غلط پاسورد ورته غلط پاسورد انټر کړئ یا انلاک ګوره موږ ان کریکټ انده نه ده صحیح. دا راځم بیرته لري کوم اوس موږ دی ریکاوري کی لرو. ریکاوري کی موږ سویل ګورم چې ذخیره کوم موږ په ډیسکټاپ صفحه ذخیره کړه. اوس پر راځو دغه ریکاوري کی څخه په کوم ډول خلاصول. ریکاوري کی بر خلاص کې بټلاک ریکاوري له غورسه کله زره خلاص کړه. اوس ګوره دا مکمل دلته ریکاوري کی لرو. ریکاوري کی د سکل ورته پیدا کړه دا به فقط راونی سټوله دا به انتخاب کې له غورسه کنټرول سی سره کم کوي کافي کوي. بیرته به راسي مای کمپیوټر ته. مای کمپیوټر ته کله سره غلی ګوره اوس به دغه کوم ډرایو سی کول دغه به کلیک وکړئ. له غورسته دلته به نه پیسټ کوي. ګوره زه دلته ورته پیسټ کوم. له غورسته انلاک باندې کلیک وکړئ. درته وایي څه ده دا غلط ده صحیح سو. نو تاسو به څنګه وکړئ مای مور اپشن باندې کلیک وکړه. انټر ریکاوري کې باندې کلیک وکړه. په وینډوز 7 او وینډوز 8 او وینډوز 10 کې بیا د آی فورګټ د پاسورد هغه رقم هغه درته راته خو دلته یو څه چینج ده صحیح سو. کله چې پیغو کلیک وکړو له غورسته بدلته ګوري دلته راسي له غورسته کنټرول وی نو دا ورته پیسټ کې له غورسته انلاک کله کلیک وکړو چې موږ ته کول څه ده خلاص کو. یعنی هم له خپل کوډ د موږ زده هم کولای شي خلاص کو هم کولای شي مثال له چی څخه خلاص کو لری کاوري کی څخه. بلکې چیرته مثال غواړي چې ود کف کمپیوټر باندې کارونه کوي هغه صفحه راسي مثال نوم راسي نو تا هغه موضوع نه ویل کنه را بس پرسونالایز خو ان شاء الله زده له کومه طریقې سره راسي. نو دیم څه کله چې دیم سره له غوړ سره تاسو راسي دغه په بخنه سره دیم سره نه راځي دلته بیک ګراوند ته راځي سو کله چې بیک ګراوند ته راغلی له غوړ سره تاسو لاندې راسي پرسونالایز څخه ورسته لاک سکرین ته براسي سو. کله دلته لاک سکرین ته راغله اوس ګوره په اخر کې دلته سکرین سیور لرو. سکرین سیور باندې کلیک وکړه. لغوره تاسو دغه صفحه خلاصو. اوس دلته چی دی نه هیڅ شي نه دی. دلته به تاسو راسي 3D ټیکس خاط راځي. اوس ګوره وینډوز خپل راځي خپل وینډوز لیکلای او که چیرته وایي نه دلته بلانک خالی دی د تور صفحه دی خالی صفحه درته راځي او که بیا مثال وای دغه څورته وای تاسو مخ ډوم بکان ورته وای دا شان راځي سېسو او کوی ما دلته دغه برېښنا غوندي شکل سره دی دغه شکل سره یا هم مثال اوس ګوره خپل دغه رقم شکل سره غواړي یا هم خپل عکسونه غواړي نو بیا دلته راځي ګوره خپل عکسونه درځي سېسو. خو زه راځم له 3D ټیکس څخه کار دا. اوس مثال غواړي تاسو خپل باندې صفحه سیده کله مثال یو دقیقه کارونه کوي دغه هر څومره سرته تعینوي نو تاسو خپل نوم راسي. اوس پریوی باندې کلیک وکړه. پریوی څخه ورسته ګوره دلته کله پریوی باندې کلیک وکړو تاسو دا صفحه راځي په دغه شکل سره سېسو. کله چې کرسر وخورو نو بیرته خپل حالت ريزټینګ ته براسي. اوس څه شي دلته وینډوز ټایم ورته انتخاب کوي کې اوس بدلته ټایم راځي. ګوره 2 بجې دی 2 بجې 15 دقیقې او هغه 15 ثانیه وخت درته راولي. خو ته ټایم نه غواړې کسټمر ته انتخاب کړه دا وینډوز د دړان ک د خپل نمبر ک چې نمبر کوي مثال زه د تورته لیکن زکی می ورکو سید زکی می ورته ولیکو زکی په ډیر کوچنی خو خیر تاسو دغه حالت سید هر څومره نمی. اوس ګوره دلته پری باندې کلیک وکړه زکی وسره کین کیږي څه وخت اوس موږ پریوی کوو خو دلته څومره وخت ورته تعین دی یو دقیقه کولای زیات او کم کې لغوره دلته د ریزولوشن څومره دلته های لو کولای سي مثال ورته وکي کله سي وکي کو اوس ریزولوشن د څومره سه های سي مثال دلته راس سپیډ د څومره د وسلار د بيخي ډیر غټ کارګي دا ورته سمال کله سمال کو نه بيخي به کم کوچنی کارګي اوس ورته ګوره بيخي کوچنی کارګي بیرته سیټینګ تر راس کله سیټینګ تراله لغوره سه دا ورته لارج کې لارج څخه اوکي اوکي سي کله غوره سه ګور راس پریو باندې کلیک وکنده به بیرته غټ درته کارګي سو. بلې دغه ریزولوشن سپیډ څومره ده د تاویږي سي هغه پرده کش کولی دا ریزولوشن سپیډ څومره اوس ګوره نارمل ده کنه. اوس ورته چې د ډیر تیز نه دا ورته فاست که فاست کله غورسته وکي کله وکي څخه ورسه ګوره څومره تیز تاویږي. خو دا فقط د غډیږي کنه خو دغه چرخ منه د خوځې خپل خواخه برابر نو دلته ګور ریزولوشن ټایپ تراسه لی غورسه کوم شکل سره سی ورته انتخاب کړي غورسه وکي که اوس ګوره داسې یو بل خواته به سېسو بیرته سیټینګ ته راسله سیټینګ څخه ورسته کله سره له ورته دا و بل ورته انتخاب کوي کې کله څخه ورسته ګوره د سکاتو پرته دي سېسو سیده ډیر خوندور ده او تر یو څه مثال بیا دلته ټامبل د دې باندې کلیک کړئ کلیک وکړو نو دا هم په دغه شکل سره
هر یو هم چې ورته انتخابوه ګوره پرې باندې کلیک وکړئ سم درته معلومیږي. نو دا څه وخت چې کله تاسو یوه دقیقه په کمپیوټر باندې کارونه کوئ دلته زیاتولی شئ ګوره بټن باندې کلیک کوه 4-5 دقیقې تر 1 ساعت یې کولی شئ. نو دلته له 1 دقیقې څخه یې نشئ کولی چې کم یې کړئ. صحیح شو. بل د دې رنګ اوس کوم یو رنګ ده؟ قهوه‌ایي رنګ دی مثال داسې رنګ ده. که غواړئ چې رنګ یې چینج کړئ دلته سود کلر باندې کلیک وکړه او کسټوم کلر انتخاب کړه کلر باندې کلیک وکړه دی چې رنګونه ورکولی شئ. خو زه هغه رنګ نه ورکوم بیرته دلته دا ورته انتخابوم چې دا نورمال حالت دی دا یې ښه رنګ دی. صحیح شو. نو دا ورته اوکې کوم. بله کله چې تاسو دغه صفحه راغله مثال په کمپیوټر کې تقریبا یوه دقیقه کار ونه کړو. صحیح شو. کله چې دا یوه دقیقه کار ونه ستا ته دا صفحه راځي دا صفحه چې راغله کله چې بیا ته ماوس وښوروئ انټر وهئ هر شی چې وکړئ نو دغه بیا بیرته خپل حالت ته راځي. اوس چې کله بیرته راځي تاسو کمپیوټر دې کلپ شي او که کلپ نه وي اوس نه کلپیږي ځکه چې موږ آن د ریزم نه ده ورته انتخاب کړی ډسپلی لاګین سکرین. که چېرته دغه ورته انتخاب کړئ له هغې وروسته کله چې دا صفحه راځي مثال تاسو په خپل کمپیوټر باندې یوه دقیقه کار نه کوئ نو کله چې دا صفحه راغله چې کله ته مثال کرسر ښوروئ یا داخلیږي نو تاسو کمپیوټر به لاک کړي بیا به دوباره پاسورډ ورته وګورئ او که چېرته دا نه یې ورته انتخاب نو بیا نه کړي بیرته به هغه خپل نورمال حالت راځي. دا ورته اپلای کوم او دا هم ورته وکې کوم مشکل خو نشته تر دې ځایه. نو دا هم هغه بیټ ریکاوري وه او دغه سکرین سیور هم و. بیا راځم کنټرول پینل ته. کنټرول پینل تقریبا 13 ورځ موږ تر کوم ځای ویلی وو تر پروګرام اند فیچر راځو نن ریژن وایي ریژن هم هم ویلی په لانګویج کې. صحیح شو. اوس اول فارمټ انګلیش یونایټډ فارمټ د دې کوم یو دی مثال دا تاریخونه درته ښیي. صحیح شو. دا تاریخونه چې دی اوس په کومه ژبه درته ښیي ګوره دلته درته ښیي منډې ډسمبر 14مه دغه درته ښیي که نه دا اوس په کومه ژبه دی په انګلیسي دی ځکه دلته انګلیسي دا موږ وینډوز کړی په کومه ژبه ده په انګلیسي ده. نو کولی شي مثال دلته ورته پښتو او درې کې هر یوه ژبه کولی شي. دلته پی پریس کې له هغې وروسته کله چې پی پریس کړه نو تاسو ته پښتو راځي. ګوره پښتو راغله پښتو پاکستان پښتو فرسن ایران پښتو افغانستان کلیک اوس دغه ټول په پښتو سول که نه سول پښتو نو زه دا بیرته کنسل کوم چې اپلای کوم نه ځکه چې دا په انګلیسي یو څه ښکارېږي. صحیح شو. بل دغه شورټ ډیټ لانګ ډیټ شورټ ټایم لانګ ټایم او فرست اف د ویک. صحیح شو. اوس دغه دلته دې درته مکمل راته ښیي. اوس شورټ ډیټ چې دی لنډ تاریخ په کوم شکل سره دغه شکل سره یې درته ښیي. صحیح شو. 12مې 14مه او دغه 2024 درته نه دې شکل سره نه ښیي دغه شکل سره یې درښیي. اوس یې ګوره کوم تغیرات کې رانغلو که نه ورته بیخي کم راته وښیه. اوس 12م د 14مې 24م هغه 2000 یې ځینې سره کم کړو اشلې ځینې ختم کړو. همدارنګه لانګ ډیټ چې دی اوس په کوم شکل سره په دې شکل سره ورته نه په داسې لنډ شکل کې راته وښیه 14 دسمبر 2024. لانګ ټایم او شورټ ټایم هم کولی شي انسان دې کې تغیرات راولي. صحیح شو. ورته اپلای یې کړئ له هغې وروسته اوکې کړئ د باندې دغه اپلای کړي. دا هم ګورئ په هغه کې هم ویلي ول سیټینګ کې له هغې وروسته راځو ساوند لرو په ساوند باندې کلیک وکړئ. اوس اول چې ده ګورئ تاسو سپیکر هغه د برابرۍ مثال کوم شکل سره سپیکر باندې کلیک وکړه له هغې وروسته یا دلته ګوره پراپرټیز باندې کلیک وکړه دلته مکمل دغه د هغه غږ کمیږي او زیاتېږي دلته مثال کولی شئ یا بلانس باندې کلیک وکړه. اوس که غواړئ چې تاسو کمپیوټر لا سپیکر یې معلومه کړئ چې مثال کوم لا سپیکر دی زیات غږ وباسي کوم هغه لیفټ طرف ګوره ایل چې ده بیخي به یې باسي نه یا ورته نورماله کړه نو هغه بیا کم غږ باسي او که 100% انتخاب نو بیا دواړه فرا باسي. صحیح شو. نو دا ساوند یم هم ګوره دلته په ساوند کې ویلو کې نه مو ویلی کس که نه. اوس دا اوله کله چې تاسو بیټرۍ ختمیږي چارج ختموي دلته ګوره دلته کریټیکل بیټرۍ الارم ورته انتخاب ده. نو دا کله چې تاسو بیټرۍ ختمیږي چارج ختموي په کوم شکل سره غږ کوي دا ورته انتخاب کړه دلته ټیسټ کولی شئ. ګوره غږ ورته ونیسئ په دې شکل سره غږ کوي. خو اوس که غواړئ چې دا چینج کې براوز ته راسه له براوز څخه وروسته دلته مختلف رنګونه اوازونه د هر یو صورت انتخابوي. اوس مې دا ورته راوړل تبدیل مې کړو ټیسټ یې کړه دې سبب بیا دغه کې چې اپلای کړې. او بل دلته پلی وینډوز سټارټ ساوند لرو کله چې کمپیوټر روښانېږي او اواز کوي که نه کوي که نه نو که غواړئ چې هغه اواز ونه کړي دا ورته غیر فعاله کوي تاسو کمپیوټر به اواز نه کوي. زه دا کنسل کوم نور هغه نه کړی وله. بل سپیچ ریکګنیشن ده په دې باندې اوس غږ سبا ته یو سپیچ ریکګنیشن وایو او یو یوزر اکاونټ وایي. صحیح شو. دغه ځکه چې په هغو کې زیات درس ده او ټیسټ بار به هم وایي په هغو کې زیات شیان ویلي دي نور پاته ده. له هغې وروسته سیسټم لرو سیسټم هم مخکې ویلی که چېرته مثال تاسو غواړئ د یو کمپیوټر تنظیمات معلوم کړئ نو بیا به راځئ له سیسټم نه استفاده کوئ. هغه کومې طریقې مې درته ښودلې خو انشاءالله په یاد دي غلطه طریقه مثال څه رقم معلوم که اصلي کومه ده مثال هغه ستاسو کله کمپیوټر اخلئ نو بیا به ورځئ هغه تنظیمات به یې ګورئ.
صحیح سو. نو یو ټیسټ بار پاتې سو او دلته به یوزر اکاونټ وایو او دلته به ګوره سپیچ ریکګنیشن به انشاءالله دیګه ورځ وایي بله ورځ ته به وایي صحیح سو. د یو وروسته بیا راځو وینډوز دلته فایروال ده. فایروال هم څه کار کوي دا که چې تاسو موبایل کې حذفټ استفاده کړې که نه د استفاده کړې یا هم مثال نقطه اتصال دا هم په یغو شکل سره خو یو غاره کار نه کوي صحیح سو. فایروال یعنی دیوال کله چې اوس دوه رقمه لرو یو چې د ګوره دلته پابلیک لرو او بل فیوټ لرو صحیح سو. که چیرته مثال تاسو له انټرنیټ سره کمپیوټر وصلوئ نو نن سبا خو هیکران زیات دي که نه. اوس که چیرته د تاسو فایروال خلاص وي نو یو هیکر مثال تاسو کمپیوټر ته په اسانه طریقه کولی شي مثال داخل سي سر خو خلاصو. یعنی تاسو په خپل کمپیوټر کې لګیا هم که انټرنیټ سره واصلې د انټرنیټ له طریقې کولی شي تاسو کمپیوټر ته یو هیکر داخل سي کوم ډیټا معلومات چې هغه مکمل له ځان سره یوسي. خو تاسو کمپیوټر کې به داسې ښه شی نه وي. او که چیرته غواړئ چې دا بند کړئ دلته ګوره ټرن آف کلیک او دا هم ټرن آف له هغې وروسته وکلیکئ دا تاسو فایروال به بند سي نو بیا نه سي کولی چې تاسو دغه کمپیوټر ته یو هیکر په اسانه توګه که یاره هیکر وي نو بیا داخلیږي پوه سوې او دغه واړه بیا نه سي داخلېدی. سر خو خلاص انشاءالله. نو دغه اوس سبا ته انشاءالله یو سپیچ ریکګنیشن ده او دلته یوزر اکاونټ او دلته ټیسټ بار هم ویلی هم ده. نو سبا به بیا هم داسې لږ ریویو په وکړو انشاءالله. نور وینډوز پروګرام خلاص ده. له هغې وروسته وینډوز انسټالیشن راځي افیس انسټالیشن لري د سی ډي له لارې به یې درته انسټالوم او د فلاش له لارې فلاش به بوټیبل کوو. نور انشاءالله د پاسورډ به ماتو څنګه کولی شي مثال د کمپیوټر پاسورډ مات کو. دا خو وینډوز 11 ده که نه صحیح انشاءالله دا داسې هم وایي. مثال تاسو کمپیوټر ته پاسورډ اوس اچولی د شکایت دا په کومه طریقه سره کولی شي مثال دغه بیرته هیک کړو صحیح سو. نو دغه د نن ورځ درس تر راتلونکي درس پورې ښې چاره